سلامونه ټولو ملګرو ته. زما چې څونه ملګري یې مشران متل کوي الله پاک دې زموږ د ټولو مشران چې د چا مړی وبخي او چې د چا ژوندي الله دې ولې لویه زندګي ورکړي امین. د هغې نه پس وایي د یو کلي بړوا د بل کلي د بړوا ملګری. زما چې څونه ملګري یې تاسو خو وکاته که نه خو زما پیغام شارام درې شارامي واوره. ته زما نه مخکې دی واجد افغان لاله خلاص کړی وي داسې ده که نه واجد افغان لاله او دی واجد افغان لاله راته وایي چې دا شارام پرېږدوه زما څه نور هم په دې خوا کې ښایسته ښایسته ملګري شته داسې ګیر چاپېره وګوره شارامه خبره واوره. دا خبره زمونږ د پښتون قام او زمونږ د ټولو پښتنو خبره ده. موږ په سعودي عرب کې داسې ازادي نه غواړو. تا دا نور احساس په ځان پسې ښکته بوځي پورته بوځي ښکته بوځي پورته بوځي. تا ته د نن تاریخه پورې یو کس ونه وي چې هلکه دا پردی ښځه ته څنګه بېنکاح ګرځوې او تاسو د یومن رایټس دپاره کار کوئ چې لکه څنګه ښځې کولی شي سړي نو هغه شانتې ښځې هم کولی شي. نو دا راته ووایه شارامه د شارام دپاره زما یوه دا خبره ده که نه چې ته دا وایې چې څه سړي کولی شي ښځې هم کولی شي. نو شارامه خبره مې واوره. دا خبره ورته زه یوازې کوم دا مشران ترې راوباسم. شارامه چې د ښځو کارونه نران کولی شو نو ته خو یو شپږ بچي په خېټه راوړه که نه چې ستا پته ولګي شارامه ته یو میاشت د بچي غول وینځه او کور جارو که که نه. د ښځو کار نران نشي کولی او د نرانو کار ښځې نشي کولی او تاسو نران نه یئ د ښځو کارونه هم شروع کړي. په خپلو مزدورو باندې ځان وساتئ او زه به په هره جګړه کې مخکې ځکه پاتې راتلم او دا سړی او ما به خو چې دا سړی به راته مخې ته ولاړو دا دې ویني. دا اوس د قانونو خبره ده ورور او دا شی پکې زمون کار نشته نه. ته یې څه شی ته یې څه شی چې وروره دغه هیومن رایټس هیومن رایټس کارډ زه په خبره ځم د پاکستان نه راغلی یم اوس بیا درځم او ټلیفون درته کوم د سید علي شاه ته نمبر راولېږه صحیح ده واقع زوړ نمبر به دي. ته یې څه شی قسم دی دغه ته دې الټه کومه ته د دوه په کار کې کار مره د ارشد د دې روري ده دا په خپل منځ کې چې چل ور کوي صحیح ده خو ستا پکې کار نشته دی صحیح ده خلک کنځلو ته مه جوړوه. او شارامه دا کنځلې موږ ځکه وکړه چې د 3 ورځو نه کنځلې کې د زایدرمان وکنځلو هغه بل کس راغی دیر ته کنځلې لیاقت لاله ټول پښتون یاد کو زما څه ثبوت را سره دی امین شاه پکې راغی کنځلې هم کړلي د هغې نه پس بېګا ما 2-3 منټه کنځلې کړلي او ما دا کنځلې په دې کولې چې ته ما د مردان نه کنځې په سړي باندې ته دلته یې راځه چې دواړه یې وګورو ښه په نورو خلکو کنځلې مه کوه. او بل شارامه دا ته چې کومه جنډه خېجې قسم مې دې په خدای زه په ټولو کلاسونو کې ملیټر وم که نه دا ما په اسمبلی کې خېجولې په الله مې دې قسمي که تا ته چا وردي درکړم یې که نه چې د نیکوزه نه کم د داجي زوی به نه یم. بړواګان موږ ملازمان نه غواړو. موږ په قوم کې هغه خلک افسران غواړو چې کومه زمونږ قوم ته د بچي په نظر ګوري او زمونږ خور او مور ته د حیا په نظر ګوري. موږ داسې دلګان هېڅکله هم په ځان د بره نه پرېږدو چې زمونږ خویندې میاندې آیا که دا په میډیا کې دي او آیا که دا د میډیا نه بهر دي چې بل د دله بچې ځي او د کوره راوباسي. داسې بړواګانو موږ نن هم خلاف کړی 10 کاله مخکې م انشاءالله 100 کاله پس هم.